او دا ښکلی سوال دی چې دا بعض خلک دا وایي چې ته سره څه خبره کوي چې دا کار داسې وشو داسې وشو دا ټوله لوبه د تقدیر ده نو دا ټکی ویل جایز دی او که نه الجواب بالله التوفیق هغه ده چې دا ټکی او دا خبره لوبه د تقدیر او گیم د تقدیر دا کفر دی چې کله دا سړی قصدن عمدن وي او دې ته خبرې ډېره د یېرې خبره او دا ګوره ډېرو ښکلی سوال کړی داسې وایي لوبه ټوله وي د څه ده د تقدیر ده ولې د لوبې نسبت ته الله ته وکړو ځکه چې تقدیر لیکلی الله سبحانه وتعالی دی په دې باندې خو اتفاق ده زموږ عقیده ده د مسلمانانو چې الله سبحانه وتعالی تقدیر لیکلی انا کل شیء خلقناه بقدر وبل ذکر الله وخلق كل شيء فقدره تقديرا وبل ذكر الله يسبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وبصحيح مسلم كده حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه فنزوز زر کاله د زمکه او اسمان پیدایش نه مخکې الله سبحانه وتعالی تقدیر لیکلی نو دا تقدیر د الله فعل له کار د چا دی د الله دی نو مطلب دی چې ته د الله دی کار ته لوبه وې بل تقدیر په خپله هېڅ نشي کولی دا خو الله سبحانه وتعالی لیکلي چې څه خیر راځي څه شر راځي خوشحالي ده غم دی مالداري ده غریبي ده چې څه دي د الله سبحانه وتعالی طرف نه وي نو داسې ویل چې دا لوبه ټوله د تقدیر ده او دا ګیم ټول د تقدیر دی دا بېادبي ده د الله سبحانه وتعالی عام عوام د دې نه دي خبر چې دا کفریه خبره ده نو هغو ته به نصیحت کي او چې څوک قصدن عمدن وي نو والعیاذ بالله دی به د اسلام نه هم خارج کیږي والله اعلم